د یو کلنې ویزې باره کې ګرانو هیوادوالو سره زیاتې پوښتنې راولاړې شوي دي. دوی په تشویش کې دي چې که چیرې موږ ته د ویزه وشوه یا موږ دا ویزه لګولې ده نو وطن ته پې تګ راتګ کولی شو او که نه یا د کار کولو اجازه لرو او که نه. هغې سربیره ځینې ملګري وایي چې اوسني حالاتو کې د ویزه لګیږي او که نه. ځینې وایي چې بندي شوي دي، ځینې څه وایي او ځینې څه. خو انشاءالله دغه ستاسو واړه پوښتنې په دې ویډیو کې درته جوابوم. سمه ده. اول به راشو چې د اماراتو یو کلنه ویزه متحده عربي اماراتو نه بهر کسانو لپاره کیږي او که نه کوم چې په نورو وطنونو کې دي. نه دوستانو، دا ویزه صرف چې په داخل اماراتو کې کوم افغانان دي هغوی لپاره کیږي. د بل هیواد پاسپورټ ولري هغې لپاره نه کیږي. بل اوس به د تګ راتګ باره کې درته ووایم. دوستانو دا ویزه تاسو ته په قانوني ډول درکړی شوې ده. دې کې هېڅ کوم داسې ستونزه نشته چې ته دې لپاره اندېښنه وکړي چې زه پرې وطن ته تګ راتګ کولی شم او که نه. زه چې څومره معلومات لرم او ما چې دغو اړوندو ادارو څخه پوښتنه کړې ده نو دې باندې تاسو بالکل تګ راتګ کولی شئ. تر ننه پورې یو کوم چاته کومه ستونزه نه ده راپیدا شوي. بل خوا ملګري چې وایي چې دغه یو کلنې ویزې اوس هم لګېږي او دوستانو اوس هم لګېږي خو صرف په اعلی ابوظبي کې، په نورو اماراتو کې نه. هغه ملګري چې وایي چې دغه ویزې به کله بندې شي د دې معلومات نه کیږي. لکه څنګه چې د شروع کولو معلومات نه وشوي همداسې بندولو معلومات هم نه کیږي چې کله به بندې شي. اوس به یې کار باره کې درته ووایم چې د ویزه باندې کار کولی شئ او که نه. دوستانو ما مخکې هم ویډیو کې درته ویلي دي چې دغه ویزه باندې قانونا تاسو کار نه شئ کولی. هغه ملګري چې غواړي چې دغه ویزه کینسل کړي او بله 2 کلنه کاري ویزه ولګوي، آیا دوی دغه ویزه لګولی شي؟ بالکل د دې کینسل کړي او بله ویزه به ورته وشي. دغې سربیره هغه ملګري چې دوی وایي چې موږ خو دا ویزه اوس یو کلنه ولګوله نو بیرته به راته تمدید شي او که نه. دوستانو دې باره کې پیل خل څه نشم ویلی چې دا به بیرته درته تمدید شي او که نه. خو امکانات زیات دي چې دا به بیرته درته تمدید شي، خو پیل خل زه څه نشم ویلی. نو فکر کوم چې کومه پوښتنه به دې برخه کې نه وي رانه پاتې شوي، خو که بیا هم پاتې شوي وه هغه کمنټ کې ولیکئ. که ما سره جواب زه به یې درته ولیکم او که تاسو سره کوم چا سره هغې پوښتنې جوابونه تاسو یې ورته ولیکئ. سمه ده. نور نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز ته تعقیب وایئ او تاسو کولی شئ چې تقریبا هره شپه احمد ټایمز په ټیک ټاک کې لایو وڅارئ. مننه.